السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا د عربي زده کړې آنلاین مرکز نه هم درس ته ښه راغلاست. پاڼه 3 اویا نن زمونږ لنډ تمرینونه دي چې دا زه لنډ تاسو ته معرفي کوم، نور په تاسو باندې دا زمونږ نه هم درس پیلو. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد. مراجعه وتلخیص په دې باندې یو لنډه کتنه کوو. استمع ثم اجيب عن الاسئله و اورم وروسته د دې سوالونو ځواب ورکوم. دلته لیسننګ دی، موږ سره لیسننګ نشته دی کتاب کې، نو صرف تاسو خپل ځواب دی نه ولیکئ. ماذا يدرس احمد؟ ماذا يدرس احمد؟ احمد وایي څه زده کړه کوي، څه درس وایي. واحمد يدرس الانجليزي. دغه ما هوايات احمد؟ ما هوايات احمد؟ د احمد شوقونه څه دي. ماذا تدرس فاطمه؟ فاطمه څه وایي، څه درس وایي. ماذا تحب فاطمة؟ فاطمة څه خوښوي. د دې ځوابونه تاسو ولیکئ. أنصف الكلمات التالية كما في المثال. وایي دا لاندې کلمې وایي دا ترتیبوم. مثلا هر یو ترتیب سره چې کوم راځي، کوم اوس تاسو پوهیږئ لغه عربیه، هندسه، رسم، کوم سره جوړیږي. ګوره دراسه کې چې ده، دراسه کې اللغه العربیه الهندسه، دراسة وهواية درسونه، او شوق کې چې راځي رسم او موسیقي دا راځي. هواية شوق کې چې راځي جمع الطوابع او مشاهدة المصارعة دا راځي. نو دا تمرینونه دي، دا ټول تیر شوي دي، دا په درسو کې. اقرأ واحول بحسب المطلوب كما في المثال. لولم او دا تحویلوم، ګرځوم د مطلوب چې څنګه خوښوي هغسې څنګه چې په مثال کې راځي هغسې وایي دا اړوو. مثلا هؤلاء هم الذين يمارسون السباحة. هؤلاء هم الذين يمارسون السباحة. هغه خلق هم الذين هؤلاء هغوی هم الذين هغه خلق يمارسون السباحة چې هغوی لامبل تمرین کوي یا لامبل کوي. یمارسون یعنی تمرین کوي چې لامبل. دا مؤنث مطلوب چې ده دینه مؤنث جوړه که، مؤنث یې دلته لیکلی هؤلاء سیده، هم په ځای مؤنث راولو، هن راولو. هؤلاء هن اللائي، هن اللائي به نه فکر کوم تی ده. هؤلاء هن اللاتي يمارسن السباحة، دا واو خوا کېږي يمارسن السباحة. ښه دویم ترازو دا زه وایم، دا نور په تاسو باندې دي. أمارس بعض الهوايات في أوقات الفراغ. أمارس بعض الهوايات في أوقات الفراغ. وبعضې لوبې دا هوايه شوق یا لوبو ته وایي چې شی تاسو خوښیږي. وایي زه تمرینوم بعضې لوبې یا شوقونه د فراغت په وخت کې. اوس دې نه دا خو یو شخص أمارسو زه یې کوم، جمع وایي دې نه مطلوب ده جمع راوله. نو حمزه په ځای موږ ویلي ول چې حمزه متکلم ته راځي، جمع ته چې راځي نون راولو. نمارس بعض الهوايات في أوقات الفراغ. نون په ځای حمزه په ځای نون راولو. نو نمارس بعض الهوايات في أوقات الفراغ. دا نور خانه دا په تاسو باندې دي. اقرأ ثم اكتب. دا لولم او لیکم. سأل، مؤمن، فئة، جائزة، رائع، رأس، سائل، قراءة، شأن، 100. صرف لیکل دي. أصل بين المفرد والجمع. مفرد جمع سره وصلهم. رأس رؤوس، شأن شؤون، قراءة قراءات، مؤمن مؤمنون. ألعاب رياضية. ألعاب رياضية رياضي لوبي. الصباحة ألعاب رياضية. الصباحة لامبل. رفع الأثقال وزن پورته کول. رفع الأثقال وزن پورته کول. التنس الأرضي هغه ټینس ارضي هغه ته وایي هغه په ځمکه باندې چې کېږي. تنس الطاولة په میز باندې چې یو وړکي د ټینس هغه تاسو به کتلي په میز باندې چې کوم ټینس کوي هغه ته وایي. الفروسیه اسپې چلول. كرة القدم فوتبال. العاب رياضيه رياضي لوبي. هوايات شوقونه یا لوبي هغه څه چې خوښیږي. هوايات جمع د هوايه ده. الخط خط. قراءه جمع العملات پیسو را غونډول. جمع التحف جمع التحف دا د لرغونو آثارو راټولول. جمع التحف د لرغونو آثارو راټولولو ته وایي. بل چې ده التدبير المنزلي د کور ترتیب.
الرسم رسم، هوايات لوبي يا شوقنا، التصوير تصوير، السفر تصويرنا مراد دا أكاسي دا فكركم، السفر سفر. انظروا وأقرأوا. المعرض الأول خادينا مذكر أو مؤنث تشير مذكر كلمة يا غيثرة مذكر أول مؤنث. الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن خاج كاتشيرتا كلمة مؤنثة ويا غيثرة بيتشي راولو. الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة. ودفي منغا ويو دفي منغا نشوالي الساعة ورا الساعة سابعة وم بجي سابع وم. الدرس السابع منغا وم بجي منغا ويو بختو غلام غلط شوى و بجي منغا ويو نو الساعة مؤنثة ده السابعة ورسراولو مذكر نشورا وسيتي السابع الساعة السابعة نا الساعة السابعة لك الساعة مؤنثة ده مطلوب دي صرف دغا بس. دام صرف أقرأ وأكتب لكم. أنا أحب القراءة والكتابة ذوي قراءات أو كتابات وخو. الطلاب يلعبون كرة القدم ذكونكي فوتبال لو بكوي ده اللي عندي في رفولكي. أكمل تكملهم. كتاب كتابا قصة قصة هواية هواية معرض مضرب دا نور پتاسو دا تمرینونه دي ټول. دا وحده زمون خلاص شوه. دا د دې وحدي امتحان دی، لنډ امتحان. دا باید تاسو کومنټ کې ولیکئ. دا زه تاسو ته پرېږدم دا په تاسو باندې دا کومنټ کې ولیکئ. زه درته وایم تاسو یې جوړ کړئ. که څوک حقیقي ډول باندې عربي وایي دا تمرینونه حل کړئ کومنټ کې. استمع ثم اضع صحيح امام الجمله صحيح وعلامه الخطا. ودا جملې لولم کوم چې صحیح جملې هغه صحیح علامه اقدم غلط اقدم. نو دا چې کوم صحیح وي صحیح وکئ. دا اوله د تاسو ته وایم اوله کې غلطي. احمد يحب كرة القدم. احمد وی فوټبال خوښوي دا صحیح ده. دا نور تاسو وګورئ که کوم غلطه وي ګرامري غلطي وي پکې هغه تاسو صحیح او غلط ولیکئ. تمرین نمبر لیکئ کومنټوئ. ارتب الكلمات لتصبح جملة مفيدة. وای دغه جملې ترتیبوم چې یو مفیده جمله ته جوړ شي. دا په تاسو باندې دا مخکې درسونو کې تیر شوی دلته نو امتحان په تاسو باندې دا جوړ کړئ. کومنټ کې دا ولیکئ. پاڼه واویا او جملې ولیکئ ورسره پاڼه لیکئ ورسره. اقرأ ثم اكتب الكلمة ومرادفها. ولولم ثم او وروسته لیکم د دې کلمو مرادف. ربح مشاركة ابن نشيط والد نال. د دې مرادف کلمې دلته دي ولاندې اوس مونږ وایو د ربح مشابه دي کې کوم یو ده. کسب د مشارکه مشابه نه مرادف کوم ده. مرادف دغه د مساهمه ده. مساهمه مشارکه نه نور په تاسو باندې دي چې مرادف د شپږو دغه نور شپږو کې پیدا کړئ. اقرأ ثم اكمل الولم او دا تکمیلوم. دي سره هم نه کوم صرف دغه اضافه کول دي نور شي نه. لعبتهم د هغوی لوبې. لعبتنا زمونږ لوبې. لعبتکم ستاسو لوبې. اوس هوايه همدغه مثال پې راولو. هم نه کوم ورسره اضافه کوو. هوايتهم هوايتنا هوايتکم دغسې ګوره دا هوايتنا هوايتهم هوايتنا هوايتکم. كرة چرا دي كرتهم كرتنا كرتكم. خلاص. بل اكتب الكلمة المناسبة في فراغ. دا کلمې ولاندې خانه خالي کې تاسو ولیکئ. دا مونږ ویلو هؤلاء الذين انتم هم الا دې پاڼې نمبر ولیکئ او کومنټ کې د دې جوابونه ولیکئ. اكملوا كما في النموذج. وی پورا کوم څنګه چې په مثال کې دي. المعرض الاول الهواية الاولى. المشارك الثاني دي الهواية الأولى. دا المعرض الأول كده الهواية الأولى راضي. المشارك الثاني دي تشي راضي. اللوحة الثانية نور بتاث. أصل صفة بضدها. صفة ضد ثروة لهم. ذكي ضد شيء. غبي سهل صعب. كسول قوي. كسول ضعيف. كسول كسول نشيط. قوي ضعيف.
ښه دا زمونږ لنډ امتحان و، دا یې موږ درس همدومره و. درېیمه واحده بل لسم ویډیو کې د خیره شروع کوو. که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ کوئ، او که درس مو خوښ شوی هیله کوم دا ویډیو لایک